دا یو جینۍ وه نو هغې وی کائنات نوم یې نو هغې د مارکیټ کې د جینکو د کپړو له ویډیوګانې کولې نو ما یې کېدای شي دا جینۍ نو ما هغې سره رابطه شروع کړه نمبر یې راکړه ګپ مپ یې را شروع کړه دا مې لږه هیره شوه هغې زر خبره وکړه دا نه کنه دی مې لګیر شو ښه هغې ملاقات در سره کومه نو ما ځکه ملاقات کوي او که نه کوي خو د دې نه پې زه سیټ ته یم زما غم به لږ یو طرف ته شي که نه هغې ته ما کمنټ وکړم ما له مې یو جوړه واله که نه تا له به زه ټوپی والم مې تره نیشنلیان دا سرې ټوپی ډېر خوښ مې صحیح ده واله اوس په دوبۍ کې ټوپی څه کوي د باچا خانو د منیرا یو کس له ورکړې ایره ویړې راله غالب اوس هم شته په دې مویله کې شته دوکان یې د کارګو نو هغه مې ملاقات در سره کومه وې دې پارک ته به راشې مې ښه لوکیشن یې راولېږه د جمعې شپه مو باران هم شوی و ښه یخه شپه واورې هغه هلک را سره لاړم او هغه د کارګو په ګاډي کې بوتلم خو دوی به په فیسبوک یو پوسټ کوم دا دویمه وه وی ګوینګ ټو سریلنکا کم ټو امارات مې دا ولې دا زما د پلار په سریلنکا کې بزنس اوس چې په ما کومه مینېږي نه د هغې د پلار بزنس دي او وی لیبراني مرګرو ډبل ټیپ کوي کنه سټریک په مې مات شي ښه چې لاړم نو رنګ مې ورته وکړم زه راغلی یم او تاسو راکوشئ یو هلک اوچت کوي صبر وکړه میډم مصروفه ده او درکوزیږي نو ما سوچ واخیسته مې بعضې نیم جینۍ نوکره یو کوسړه به ورسره په ور ولاړي که نه هغه چای اوبه والا مې کېدای شي داسې نوکري د دې یو دویم رنګ مې ورته وکړو نو بس وی در هر څه بنده و درلو ښه مې ښه هغه هلک ته مې لږه خوازه بیا خوازه خسېټ ته ودرېږم دریم رنګ مې ورته وکړه راکوشه پر املا را داسې لاس راکاږه وایي ته په ما څه بېحده ګرانې د هنګو دومره ګیری وایي دا مشر سړی و دا را سره په تاریخ کې شوي دي تاریخ کې دا به مې ژوند کې یو منټ زه تا ته یو خبره کوم لکه ته دومره دل پینک وې چې بس کس دې لیدلو نه خو بس زړه دې پې ویشتو یو کار وکړه مړې هغوی به داسې خبرې وکړم ما وی بس کېدای شي دی ته زما نه بل ښکلی په دنیا کې نه تا ته چې ما نه لیدلې تا ته چې وې که نه ته چې ما ته لیدلې نو ما که لیدلې وې ملته مې رانیولې و ما به ویډیو جوړه کړې ملګرو دا خو تشه چوکه ده نه داسې خو د مخکې ورځو کې مې یو جینۍ سره ملاقات کړی ویډیو مې شیر کړې وه زر مې ډیلیټ کړه هغې کې راته خلک ووی مړه پښتو واو ما هغه ویډیو کتلې وه ما یې ته څنګه دی خو خلکو ته نصیحتونه کوي په خپله ویډیو کړې ده اما لرې کړه پوه شولې مې څه نه دی پې خفه شي پوه شولې لر مې کړه او بل د کور نه هم لږ مشکل یې که نه هغه وی ازمري ګیدړ څېره اغوستې وه نو واده له روانه چا ورته وایي چې چېرته ځې وایي چې د ماما مې واده دی وایي چې ماما دې څوک دی وایي چې ماما مې ازمری وایي ته ګیدړ او ماما دې ازمری دی ته ولې څېره وړې وایي هغه ورته وایي چې زه هم مخکې ازمری وم چې واده مې وکړه نو ګیدړ شوم نو سړی چینج ملګرو ډبل ټیپ وکړئ ملګرو ډبل ټیپ وکړئ لایف شیر کوئ یار دغه لکه دا ما په خپل تاریخ کې په اول ځل مینه کړې وه چې دا ښه ده چې دې ما ته ویلي نه دي چې دې ځای باندې زما نوم ولیکه کنې اشتوینه به په پترو تلې وه اواز سلام علیکم سلام استغفر الله یو مې هلک خوښ شوی و ګوتمی دا د لازمه په لاس ته دې پسې مې یو متل راته خو نه یې کوم اورې بس دا 2-3 منټ هغه هلک چې کوم دی نو هغه هم زه بلاک کړی لکه ما یو هم سر ته نه ده رسولی دا ولې ما یو ویډیو کړې وم په مینه کې د دولت حساب نه و که نه نو زه به په هر چا مینېدم ځکه چې یوسف خان او شیربانو مینه کولن دی د یو بل نه خرچې نه وې غوښته چې ما له بنارس والا و یا ته یوسف خان وي چې ما له یاقوت والا دغه مینه وه صفا وه که نه او یعنې شینو چېرته هلکه دلته راوځه که نه لوکیشن صحیح ده بس چاته وایم راځه دا مینه ده څلور ګلان دي ښه ملګرو 4 ګلان دي خیر دا کیسه ډېره په ناز نه خورو وه خو دا تا ته ما مختصر کړه که چېرته بل چاته لګیا شم بیا لاندې صرف کښېنه او خوله کې څادر ونیسه
تا ته خو پکې ما ډېرو خبرو باندې خپره کاږله مننه زه لکه پوه ستاسو شوم کنه زه د ویلو ضرورت پکې نو نو ما سویم نه پکې ډېر لږ مطلب یاره دا خو زما د زړه کیسې وکړه ها ته خو داسې بس جماله بس تا خو بس اسپانوی منو او تا ملګرو دا سکور مخکې کوي تا مینه کړې ده چې تا بس وشو زه اوده شم دانا اوده شه که نه که ته ما سره اوده کېږې خره چې دې ونه لیدل چې او دې نه لیدل شو کړ دې ګتمه ډېره کوکو ده نه تا مینه کړې ده بس دغه پتری دی او مونږ یو په خدای ارے زمارے په توبو تو وي تا ولې تhank you قربان مننه په دې وخت کې حکم miss thank you د دې اوسني مخلوق د پاره په الله مې قسم یې کړه ځان نه خڼې مو وایو مینه خو لالویه خبره دا زه په دې ویډیوګانو کې ډېر مینه خو دې کړې ده خو کړې خو دې ده کالک سره دې کړې ده خو کړې خو دې ده نور خو مینه کړې ده الله په سر ګواه دی چې دې الک څومره جړلې دي نور خو الله ته پتر او دې به د قیامت پر زما د مخې خدای ودرې چې دې الک سره تاسو خبره ده نیم بدن زما د دې د لاسه تللی دی زما یو څو خبرې په خوله راځي استاد ته زه کولی نه شم خو زه بس پرېږدی بیا که چې ترل بیا ورته وکړم چې ګلالی واوره ښه د هغې خبرې دې کې دوه درې خبرې داسې شوي دي چې لکه مطلب زه به تا ته څه ووایم قرآن مې دی وی لا اله الا محمد رسول الله وی اته تولې کالی به رالکې پلار ته مې ځمکې نه لږه هر څه کړه شیخ پر پسوره جړلې دانې جړل به ما مړ هغه خو به نه جړل هغه خو به وي زه ستا یم او بس چې زه به په جړا شم بلاک دې کړم ما به زه روح کې پاکې کړې چې اوس مې بلاک نه کړي لکه دا دلتوب نه دی دا په مینه کې دا خو وي په دلتوب کې په غیرت نه کېږي که نه که غیرت پکې کېم لکه خو دا پښتانه نه دي دا هم ډېر جاهله خلک دي که خفه کېږي نو خدای دې ړو او ځان حساب کا زم پکې ما اوس یو جناو یو الک ته په ټیک ټاک کې چا سره ثبوت نشته دی په ویډیو خېجی لاندې په کمنټسونه کوي مولا ویلي چې مینا کون کې رښتونی خلک کی کنه دا نه دی وشتي شوی دا دروغ دی بل دا پښتانه نه دي د دې دوه شیزونو سره مینا ده جماله شروع وکا یو د پیسو سره او یو د خایس سره قسم په خدای کدی بدرنګ تر سړی بچي وای نو بس څوک چې بې غرضه مینه څه د مطلب دی څوک چې په مینه کې غرض کوي نو خدای دې تباه او برباد کړي امین په وایم او زما توبه ده که بیا ما مینه وکړه بس دا خو یو وخت انسان د راشي پکې ویلکم دې درته خانسیبا ما شرطونه دا دومره غټ زړه مه راوله خانسیبا ما ته به ته ګول پوره کې کله هم چې کلم وي